حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو د دې دنیا اور چې د جهنم دوزخ د اویایمې حصے سره برابر یعنی د اویایمې حصے یو حصہ ده. چاته پوښتنه وکړه چې د الله رسوله په دنیا کې همدغه اور چې کوم دی د خواندغه کافي دی، یعنې په جهنم کې هم دا کافي دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې د جهنم اور چې دی هغه د دنیا د اور په مقابله کې یو کم اویا درجې اوچت دی، او هر درجه د حرارت د اور چې د هغه د دنیا د اور سره برابره ده. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې د دوزخ او د جهنم اور چې دی هغه د دنیا د اور په مقابله کې ډېر زیات سخت دی. یعنې د دنیا اور چې دی هغه د اویا حصو د اور نه یوه حصه ده، یعنې 9 شپېته حصې یو کم اویا حصې د اور هغه جهنم کې ده، او یوه حصه یې الله دنیا ته رالیږلې ده. دومره د جهنم او د دوزخ اور ګرم او زیات دی. محترم مسلمانانو ورونو، د دې جهنم نه د دې دوزخ نه چې موږ او تاسو بچ کیږو، په څه سره بچ کیږو؟ اول خو کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې کلمې شاهدي او گواهی ورکول چې الله واحد لا شریک دی، لایق د عبادت الله دی، بل څوک نشته. او الله جل شانه چې قرآن کې سره لیږلي دي حلال هغه حلال ګڼل او حرام حرام ګڼل. هغه کارونه به کوي چې الله پې خوشحالیږي، هغه کارونه به نه کوي چې الله پې خفه کیږي. چې غواړئ الله را جهنم د اور نه بچ شئ، د دوزخ د اور نه بچ شئ، نو په دنیا کې داسې کارونه وکړئ چې په هغې الله راضي وي، د الله رسول راضي وي، او داسې کارونه مه کوئ چې د قرآن او حدیث نه پکې مخالفت راځي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.